شینواری سپیکس نه د پاکستان انډر 19 ټیم پاکستان ته ورسید او دا جشن وګورئ، دا د خلکو راغونډېدل ګورئ. هر ایشیا کپي نړیوال جامي چې هر اتل تشته اتل اصل کې هغه چاته چې هغه اتلولي راوړي، یو نړیوال جام راوړي، یو څه توره وکړي. مونږ اتلان هغه چا نه جوړ کړي دي وروره چې هغوی اوسه پورې اتلولي راوړې نه ده. دغه فرق دی مونږ کې، هندوستان کې، پاکستان کې. هندوستان د چیمپئنز ټرافي وګټله، ایشیا کپ یې وګټه، سړو ښځو وومن ورلډ کپ وګټه. همداسې پاکستان چیمپئنز ټرافي کې آوټ شو، پروسه کال یې خراب و، بیا ایشیا کپ پتلی ګلی نه فائنل ته ووته. بیا وروره د هانګ کانګ سوپر سکسز یو عام ټورنمنټ و، مګر یو جذبه یې ورکړه. رایزنګ سټارز راغله، هغوی ایمرجنګ ایشیا کپ وګټه، او بیا انډر 19. دغه ګټلو سره ستا د ټول ټیم او ستا د ملت مورال ورسره د کرکټ د فینز پورته کیږي. دا شی چې دی دغه سره هم هیلپ کوي، دا د دوی چې کوم T20 ورلډ کپ کې نېشنل ټیم سره. اوس ګوره د پاکستان نېشنل ټیم کې سلمان علي هغه خو سره د کپتانۍ دپاره برابر نه دی، مګر کپتان دی. دا به د دوی ټولو نه ویکیسټ لینک کي، لکه 2021 نړیوال او 22 نړیوال جامو په دوبۍ کې T20 ایشان کیشن چې و، دا د هندوستان ټول ټیم بیلنس یې خراب کړی. نو کله کله یو کس چې هغه ستا ټیم بیلنس خرابوي، سلمان علي هغه چې لرې کې خبوي، this will be really good decision for them. مګر کوي ساته کار به خرابوي، خو دې ټیم کې ما صداقت راوستل پکار دی، هغه د رایزنګ سټارز نه او شاداب خان موست لایکلی، ځکه هغه دا ټیم ته بیلنس ورکوي. یو عباس افریدي را انټر کی، هغه دغه کې هانګ کانګ سوپر آل راونډر دی، ډېر ښایسته چینج اف پیس ورسره دی. دغه سره به د پاکستان ټیم چې دی T20 ورلډ کپ ته برابر شي. بل ګوره سریلانکا کې ګیمونه دي، انډیا کې د هغوی نه دي. سریلانکا کې پاکستان ډېرې لوبې کړي، پاکستان ریکارډ سریلانکا کې په ون ډے او T20 کې بد نه دی. نو دا به دوی دپاره یو ایډوانټیج که بارانونه ونه شي سلسله، نو پاکستان هماغه ځای ته وخت د سره ورځي او ځان به تیاری او نړیوال جام ته ځان جوړوي. زموږ ټیم د دې برعکس هماغه مشکل چې زموږ په 2024 نړیوال جام کې میډل اورډر هماغه نن هم شته. تال تروره کریم جنت ننګیالي خروټي دا دوه کسان برته یاد کم، دا ستا ټول نه ویکیسټ لینک و. اصل کې ستا ټول زموږ ټول ټیم ویک و، یو رحمان الله ګربز او په ابراهیم زادران باندې موږ مخکې لاړو، خو موږ سره دوه میډل اورډر پلیران پیدا نه کړه، یو دوه میډل اورډر بیټسمینان. دغه زموږ حال دی وروره. APL منګه لانچ کو، هغه چا چېرته توره کړې ده، تاج ملوک صاحب، کریم صادق ته هغوی ته یومه، نور دغه ته یومه، خو خپل خپلوان او دا خلک راغونډ کا، ټول هغوی ته دوبۍ ویزې واخله، دوبۍ کامیاب ورته په چل چل کې واخلي، ټول ګپ شپ روان دی او ټوله غپله روانه ده وروره. د افغانستان کرکټ بورډ چې دی دا شار ناپرسان جوړ شوی په امارت په نظام کې. ګوره چې اوس داسې ښایسته نظام دی ماشاءالله چې یو ځل وردنه وتې مارت مخکې مې ویلي په یو سوړه بیا یې چاپلارم نشي رایستی وایي اسلامي امارته. تاسې ته خو موږ څو ځل وي دا تاسې باید څه چل شوی دی؟ تاسې ځان ته اسلامي وایي، اسلام خو د عدل او انصاف دین دی، کار اهل کار ته سپارل خو پرېږده، فسادیان مو پکې دننه کړي، د افغانستان کرکټ تباه کوئ. نړیوال جام چې دغسې حالات رواني، ټیم کې هغه خپل اتفاق او اتحاد هم نه ښکاري. ګربز یو طرف ته ګروپ جوړ کړی دی، دغه ګلبدین بیل طرف ته خپل سیاست پکې کوي، د راشد خان بیل ګروپ ته چې ان کرم که بین کرم او داغ پټی بشین کرم، روره هماغه کریم جرت به راولي، هماغه دغه به راولي، زما شینواری دی، بٹ آی ډونټ کیر. همداسې دا څو خبریالان چې د افغانستان کرکټ په اړه لیکل کوئ، که څوک ستا د ولایتي خدای دې وکړي چې هر څوک یې که چیرمین سي یو هر څه تاسې د خدای ووهي چې تاسې د هغوی طرفداري بې ځایه وکئ، ظالمانو نور دې نه راوځئ، یاره والله کله به دې شینو نه راوځئ. زه خپله شینواره یم، ولا خپل قوم راباندې بیخي ګران دی، مګر ظالم چې زما ورور مې ظالم دی، غلط کار یې هغې ته به غلط یو چې هغې ته ونه نه ستا کرکټ پرمختګ کوي نه ستا وطن. تاسې څنګه په کرکټ لیکنې کوئ چې چاپلوسیانې کوئ او خپلو خلکو ته پلمې وهئ؟ دا ظالمان دي. دا دوه CEO د میرویس اشرف، دغه CEO نصیب خان او چیرمن میرویس اشرف، دا ظالمان دي، دا په کرکټ بورډ قابضین دي، مافیا ده، حاکم دي، دا کرکټ تباه کوي، دا نه پوهېږي، دا جاهلان زموږ کرکټ غرق کوي. نو د دوی ختمول پکار دي، خو د دوی په ځای بیا ښه کسان راوستل پکار دي. داسې نه وروره چې بس د دوی نه پسې بتر راولي چې
تندي ته ټاک ورکوه چې دا څه غم وشو. نو 6 کاله 15 کاله دا ډېر زیات وخت دی. دا اوسه پورې د دنیا یو کرکټ بورډ هم نه تیر کړی. کوم د دنیا کرکټ بورډ دی سی ای او؟ زه ته ماته اسټریلیا سی ای او څوک نوم واخلئ سرچ کوئ به نه ګوګل کې، خدای مې غرق نه کا نه شي پیدا کولی. ولې چیرمن د اسټریلین کرکټ څوک دی نه پیژني، ځکه بیکاز هغه خپل کار کوي، هغه زمونږ دغه غوندې ذهن را میدان ته کوي. پوه شوې؟ مخکې به اریانا سعید سره عکسونه ایسته، دغه گنجي میرویس اشرف، او ته اوس وګوره خولۍ راچولې ده په اسلامي امارت کې چیرمن شو. دا خدای دا د سړیتوب کار دی والله. دونه چاپلوس انسان ما دا د سی ای او په لاس کې دی، او سی ای او بس څوک دی هماغه د حقانیانو لاس کې دی وروره. هغه ورته بس فل ازادي ده. نو وروره دا دغسې شی دی، دا مافیا چې دا به همداسې روانې چې دا روانې کرکټ خرابېږي او موږ یې خرابېدو ته نه پرېږدو وروره. شینواري سپیکس ون مین آرمي ده باچا چې څوک ولیاړي که نه اوس ولیاړ. زه د افغانستان کرکټ تباه کېدو ته نه پرېږدم. انشاءالله دا کرکټ به موږ جوړو، دا مافیا به ختمو. موږ هماغه پخوا دا شعار ورکړی، مافیا به ختمو، ځوانان به راولو، ټیلنټډ کسان به راولو.